لغمان کې د سمسور سحاق تعلیمي مرکز څخه 40 تنه فارغ شول. هغه غونډه چې نن د اطلاعات او کلتور ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي سربیره پکې د سمسور سحاق تعلیمي مرکز مؤسس مدیر انجینر سمسور سحاق، د کورسونو د اتحادیې مشر استاد مراد منلی، د یو شمېر نورو تعلیمي مرکزونو مدیرانو، استادانو، زده کوونکو او د هغوی والدینو ګډون کړی و. خلایق او استادان پکې اوسي، ماسټران پکې اوسي، دا مرکز د انجینر صاحب سمسور علم غواړو ټوپک. د یاد تعلیمي مرکز مدیر پر وینا چې دا ځلې د انګلیسي او کمپیوټر له 11مې دورې څخه 40 تنه فارغه او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. هغه له اطلاعات او کلتور ریاست څخه مننه وکړه چې همیشه په اړوندو برخو کې ورسره همکاري کړې ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي بیا وویل چې علم د اوسني عصر ډیر ضرورت دی، نو له نړۍ سره د سیال کېدو پرمختګ لپاره باید موږ او تاسو ځانونه د علم په ګاڼه سمبال کړو. هغه په لغمان کې د ټولو تعلیمي مرکزونو هڅې وستایلې چې د دې ولایت د تنکیو ځوانانو د تعلیمي سویې د لوړولو په برخه کې ترسره کوي. رسولي زیاته کړه چې اطلاعات او کلتور ریاست د تل لپاره د تعلیمي مرکزونو ملاتړ دی، نو دوی باید په اسلامي او دیني روحیه له نوي عصر سره سم زده کوونکي وروزي. وروسته د اصلاح خصوصي ښوونځي مدیر عبدالبصیر اعظمي او د کورسونو د اتحادیې مشر استاد مراد منلی هم مفصلې خبرې وکړې. د تعلیم په ګټو او پرمختګونو یې رڼا واچوله. همداراز د فراغت غونډه کې د استاد مراد منلی چې د کورسونو د اتحادیې مشر دی په تعلیمي او نورو برخو کې د خو خدمتونو ستاینه وشوه. د هغه پر ژوند او نورو هڅو ګډونوالو خبرې وکړې او د هغه هڅې وستایلې. د یادونې وړ ده چې د غونډې په وروستۍ برخه کې فارغ شوو زده کوونکو ته د فراغت سندونه ورکړل شول.